یو ملګري تپوس کړی دی چې د موبایل فون په ذریعه سره نکاح کول او د موبایل په ذریعه سره طلاق اچول دا ټیک دی او که نه؟ نو جواب دا دی علماو لیکلي دي چې د موبایل په ذریعه سره نکاح ټیک نه ده، ځکه په نکاح کې ایجاب او قبول وي او په ایجاب او قبول کې شرط دا دی چې دا به په یو مجلس کې وي او دلته کې مجلس د دواړو یو نه دی، نو د دې وجې نه په موبایل باندې دا نکاح ټیکه او درست نه ده. البته دې کې علماو د جواز یو صورت لیکلی دی، هغه دا چې دا ایجاب د چا د طرفه وي، که د هلک د طرفه وي او که د جینۍ د طرفه وي، نو دی د ځان له وکیل مقرر کړي او دا وکیل بیا هغه کس ته پیغام د نکاح ورکړي، نکاح بیا ټیک شي. لکه مثال کې طور پر یو کس دی هغه په سعودي عرب کې دی او دلته کې پاکستان کې دی نکاح کول غواړي، نو دلته کې پاکستان کې ځان له وکیل مقرر کړي او ورته دې ووایي چې دا فلانکې جینۍ نکاح زما سره وکړه یا زما طرفه پیغام د نکاح ورکړه. نو چې کله دا وکیل پیغام د نکاح ورکړه او دغه جینۍ د دوه ګواهانو په موجودګۍ کې پخپله یا د جینۍ وکیل او یا د جینۍ ولی د دوه ګواهانو په موجودګۍ کې پیغام د نکاح قبول کړ، نو دا نکاح ټیکه او درست شوه. نو دا نکاح په موبایل باندې نه شوه، بلکې دا په موبایل باندې وکیل مقرر کول شوه او دا نکاح وکیل وکړه. او دویم تپوس دا کړی چې د موبایل فون په ذریعه سره طلاق، نو علماو لیکلي دي چې د موبایل فون په ذریعه سره طلاق واقع کیږي، ځکه د طلاق دپاره وحدت د مجلس دا شرط نه دی، بلکې سړی چې ارزی کې وي نو دی طلاق اچولی شي. چې کله د موبایل فون په ذریعه سره ولې ښځې ته طلاق واچول، په هغې باندې طلاق واقع شوه. علما فرمایي چې احتیاطاً دی او دوه ګواهان په دې باندې هم جوړ کړي، ځکه چې سبا له بیا پکې مسلې نه پیدا کېږي.